یو روایت کې راځي وایي شیطان خپل دخت په اوبو باندې ایښی د خپل بچیان ولیږي چې تا چې په خلکو ګناه وکړي شپې کارګزاري رپورټ هر یو وروړي یو ورشي چې ما په انسان قتل کو یو ورته ما په یو چا زنا وکړه یو ورته ما په چا غلا وکړه خو قسمه قسم ګناه ورته دی ورته چندو کارم نه ده کړی یو ورته راشي ورته زه د میړو د ښځې په منځ کې شومه جنجال مې ور جوړ کو ښځه مې په طلاق کړه وای په غېږ کې کلکې چې ښه زوی مې ته یې لوی کار تا کړی چې میړو د ښځې په منځ کې زندګي سره ترخه شوه د زنا اړه خلاصه شوه دا ښځه به هم د بل چا سره تعلق شروع کوي دا سړی به هم د بلې ښځې سره تعلق شروع کوي دغه ښځې چې د میړه سره تعلق ختم شو د میړه د اولاد سره هم مینه ختمېږي بیا تربیه د اولاد هم ټوله خرابېږي ځکه وایي ډېر کوشش دی په دغه کې کوي ځکه شریعت موږ ته دا وایي چې وعاشرهن بالمعروف د ښځو سره ښه ژوند کوي مسله را روانه ده شریعت راته وایي د ښځو سره ښه ژوند کوي په نیک اخلاقي ژوند کوي په ویاړ تندي د خندا په حال کې د دې سره زندگی کوي حتی نبی علیه الصلاۃ والسلام یې نور ساتیری ناروا دي خودری ساتیری روا دي آس زغلول د جهاد په نیت نشان زده کول د جهاد په نیت د خپل ښځې سره ساتیرول د خوشحالي په نیت باندې چې زندگی د تاسو سره خراب نشي نبی علیه السلام یې میړه چې ښځې ته په محبت ګوري ښځه چې میړه ته په محبت ګوري الله تعالی دواړو ته په رحمت ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صحابي مبارک د میراث په باب کې خبره کوي چې زه دا ټول مال صدقه کم زه خو مرم هغه ورته نه نیم صدقه کم نه دوه برخې کم نه اخر ثلث وروسته نبی علیه السلام ورته ګوره دا تا مال چې نفقه په خپل کور په دغه خدای ثواب درکړي داسې نه چې پردیو ته ثواب شته درته نه حتی ګوله چې راواخلې د خپلې ښځې په خوله کې ورکوې په دغه خدای ثواب درکړي اوس دلته یې لیکلي وایي دا خو هغه ډېر د مینې خوراک ده چې سړی خپلې ښځې ته په خوله کې شی ورکوي خوند هم په اخلي شهوت هم په پوره کوي خو خدای پاک ثواب هم په ورکوي د خپلې ښځې باندې نفقه خرچه کوي په ښه نیت زړه دې نه یې تنګ دا نه یې لکه دا دموږه کور نه وځي هغه ورته وایي چې غوړي خلاص دي دا سل ډنګېږي یوه ورځ نه ده دا څنګه ده او دا څنګه ده غوړي راوړي را خو یې وړي هلته خو د لرګي زور نه لري بیا خو بېګا ته وایي خو زړه یې نه یي په مساله نشته جنجال د پلانکای شی نشته جنجال د ډنګېږي ورته نه چې په خوشحال نیت یې راوړی چې د الله مخلوق ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ده خدای پاک ماته په دغه باندې ثواب ورکوي په خپله ښځه یې خوره خدای د صدقې ثواب درکوي بهترینه صدقه د خپل کور نه ده وابدا بمن تعولو اول صدقه شروع د خپله کوره که په خپل عیال په ښه شفقت خوراک کوه کور ته راغلې میوه دې راوړه دا مسئلې ته باید موږ پام شي اوس خو دا خبر یاده شوه میوه دې راوړه کنکي بشمان بچیان دې مخې ته یې درمنډې کړې د خوشحالۍ نه زر زر لږ لږ شی ورکه تا لږ لږ شی ورکړه د دوی زړونه دې خوشحاله کړه د تا ټولې صغیرې ګناوې الله درته معاف کوي د الله په مخلوق ته شفقت وکړه موږ خپله زمانه ته هم شی نه راوړو که بیا یې راوړو ویې ویني چې هغه ورمنډې کې ورته ژاړي ودرې بیا بېګا ته خورو تر بېګا هغه ورته ځورېږي نه یې ورکوي نه وایي زر یې ورکه احمد ضیا خلیفه صاحب قدس الله سره عجب مقام و دی هغه رب کریم عجب کمالات ورکړي وو د ده خادم طالب راته ویلې د ډېر وخت خدمتونه کړي وو نو روپۍ به خرچې به د ده سره وې دا په لیارې به چې چیرې تلو کرایه به وایي ما ورکوله کور ته به سودا ما کړه نو اخر ذاتي ورسره عادت شوم چې بازار ته به چیرې لاړو چې راتله به دومره خوږې ژاولې به وایي واخیستې جوبونه به یې په ډک کړه چې کور ته به ننوت دا بچیان یې خوریونه یې وکنکي په کور کې ورسره و دغه به چې رامنډې کړې دغه حال ډېر د خوشحالۍ وي جوب ته به یې لاس کړ داسې به یې ور وشنل یو لټپیر به په جوړ شه په هغه باندې ده به وایي دلته خوندونه به اخیسته د الله په مخلوق شفقت ده یو د عبرت واقع درته ذکر کم یو خلیفه صاحب ده اوس مریض ده الله دې صحت کامله نصیب کړي په لورلایي کې خلیفه صاحب عبدالرحمن په نامه باندې دا د الله په مخلوق په شفقت پورې دا خبره یاده شوه ده وویلې وایي زه طالب وم چڼی وم خو لوی چڼی وم یعنې
مخکې خو په بالغ هم وظیفې بیا راټولولې دا د خپل استاد د کور خدمت په وای ډېر ما کوه خو پخوا خو مسکنت ډېر و زه د باندې وای سرپمیر که چې تېروم استاد مې د کوره راووت یوه بل خان صاحب د موړ سړی دی د په مقتدیانو کې د ده کور طرف ته روان شه تر یو ځای لاړ ودرېدو بېرته راوګرځېدو بیا لاړ ودرېدو بېرته راوګرځېدو 3 وارې غالبا لاړ اخر بېرته راغی خپلې حجرې ته بېرته خپل کتاب ګوري وایي ما ویلې دا خو څه پېښه ده دا مولوي صاحب څنګه داسې لاړو راغی نو زه وایي ډېر په ګرانه پسې ورغلم کوټې ته چې کوټې ته ورغلم نو وایي ما ورته ویلې چې مولوي صاحب دا نن دې څه پیره وکړه 3 وارې تر پلانکي ځای لاړې بېرته به راغلې وایي دې ویلې څه یې کوې وایي ما ورته ویلې نه ولاکه دې پرېږدم چې راته ویلې دې نه وایي ده مبارک راته وویلې چې ډېر مې کلک کړه چې د ډېرې سپورخورګۍ نه پخوا خو ترکارۍ مرکارۍ نه پیدا کېدې زه سکوایم سترګې مې پوچې راووتې وایي د کور نه په دغه نیت را روان شوم دا روژه ده د دغه دپاره دا خبر درته کوم چې دا مسکینانو په حال لږ شفقت کوي وایي د کور نه په دغه نیت را روان شوم چې پلانکی حاجي صاحب غوا لري نو چې زه ورشم غیرتي سړی ده ګوندې کوچ راواخلي بیرته مې وایه د نیمې لارې چې ورغلم بیرته به زړه ته دا راغله چې ښه که ده راته ویلې څنګه راغلی زه به څه ورته ویایي بیرته به راتاو شو 3 وارې لاړم او بیرته راغلم وایي اخر زړه مې ونه که ورنغلم ده ویلې وایي ما چې دا خبر واورېده نو مازدیګر کې ورغلم د هغه کور ښځې ته چې سبا ته چې ته غړک ومخې کوچ به ټول ما ته راکوې چې څومره یې زه په قیمت درنه اخلم وایي ته یې څه کوې ما ورته ویلې زه دوایي پکې جوړوم ما ته یو حکیم دوایي راکړې نو سبا ته ورغلم په یغه وخت کې نه پوهېږم 10 افغانۍ وښوې که څومره په یغ باندې مې دا کوچ واخیسته ټول نو راغلم د مولوي صاحب کور ته مولوي صاحب په حجره کې د خپل کتاب باندې لګیا ده وایي د مولوي صاحب کډه دی به هغه افغانستان کې بې مورا ورته ویلې د ام المؤمنین نه ماخوذ ده وایي دې ته مې ویلې چې زر ماته یو 2 ډبلې ماړۍ پخې کړه دا غوټې ماړۍ نه دي دستکۍ یو خو دا نري پاستې وي وایي څه یې کوې ما ورته ویلې زړه مې ورته شوی دا 2 غوټې پخې کړې نو ګرمې غوټې مړۍ دي زه راغلم دا کوچ مې راواخیسته په یوه کې مې کېښو بیرسیره مې دا بله په کېښوه دا نو ډېر خوند کوي هغه مړۍ ښې غوړې شي وایي را مې وړه استاذ ته چې دا یې وخوړه دعا یې راته وکړه وایي کنکۍ وم انوارات د خدای مې په سترګو ولیده هسې خوند وایي بیا تروسه ماته نه ده پیدا شوی چې هلته کوم خوند ماته پیدا شو هغه بیا تروسه پورې ماته نه ده پیدا شوی دا اولاد هم د خدای پاک مخلوق ده دا ښځه هم د خدای پاک مخلوق ده داسې بدبخته بخیلان شته ما ته شکایت شوی ځکه ویایم دی لاړ شي په دکان کې غوښې خوري حتی یو سړی راته یاد کړو یو څوک 2 زمنې وو وایي زمن هم د ورځې بوځي دکان ته هلته دوی غوښې خوري بیګا چې راځي د ځان سره کباب راوړي دا یو زمن په ناست وي ښځه یې په میاشت کې یو وارې غوښه نه ورکوي هغه دال دي یا الوګان دي په هغو باندې زندګي وي دومره کنجوس شي نبی علیه السلام یې ګوره دا خو د تا په کور کې د تا معاون ده الله دې تا تر حکم لاندې کړی نور خو اصیله ده غلام خو نه ده شرعي مسله دا ده چې خپله څه خوري هغسې نفقه به دې ته هم ورکوې چې خپله څه اغوندې هغسې جامه چې ځان ته کالي کړي دې ته به هم کوې نو دلته شیطان په دا پوهېږي چې د میړه او د ښځې په منځ کې جنجال راوله الله په دغه ډېر ناراضه کېږي دی خو د الله دښمن ده الله ناراضه کول غواړي نو بنده په دغه باندې بس پردیو خلکو ته به په لکونو روپۍ ورکوي خرچې به کوي خو په خپل عیال بخیلي په خپله ښځه باندې بخیلي د دنیا ګټي سړی دی چې دپاره نو دغه شیطان دا کوي نو ځکه وایي دا جادوګر هم دا جادو ډېر کوي د ښځو د میړه په منځ کې د ښځو د میړه په منځ کې نفرات بدنیتي جادو ناروا ده علاج روا ده په جائزه طریقه ځکه نبی علیه السلام باندې جادو شوی و خدای پاک دا 2 سورتونه معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د جادو د دپې دپاره نازل کړه نور آیتونه دي د جادو د دپې دپاره
علاج جائز ده په شرعي طریقه باندې دا وای خیر ده د مسلمان سره د بخاري شریف په دغه باندې باب ده داسې نه چې جادو ناروا ده د جادو ماتول به هم جادو وي وای نه دا خو علاج ده د مسلمان سره خیرخواهي ده دا روا ده واده وکړي غریب شپږ میاشتې اته میاشتې خپل اهل ته نشي ورنږدې کېدی په کلو کلو نشي ورنږدې کېدی د دغه خبیثانو جادوګرو د لاس نه نو دوی دا کوي بیا الله په دې پوه کوي چې عقیده به هم دا وي چې دغه هم الله راته مقدر کړی و د الله د رضا نه بغیر د ارادې نه بغیر دې چاته ضرر نشي رسولی خو الله تعالی وی یو وارې وی د یهودو په باب کې په قسم سره چې دوی ښه پیدا چا چې جادو غوره کو د دغه سړي په آخرت کې برخه نشته